موږ د په اصطلاح پاکستانیانو په اصطلاح شاپینګ کوو. ته د اختر په ګیز راشه، زه به د روزن تور سترګې سره لسنه ته راکړه که نه چې یو ځل ځم په سر کړم چې ما سره څنګه ښکاري. ما سره څنګه ښکاري؟ د ودان تلویزیون ډیرو درانو لیدونکو سلامونه، مو منئ. هیله ده چې تاسې به ټول روغ جوړ یاست او ښه صحت به لرئ. دا شیبه د خوست د زړه مارکیټ کې شتون لرو. غواړو چې دلته له ځوانانو سره خبرې اترې ولرو، له دوی څخه به وپوښتو چې د اختر لپاره یې څه تیاریانې کړې دي او د اختر لپاره دوی څومره آمادګي نیولې ده. دلته به له ځوانانو سره له ماشومانو سره به هم خبرې ولرو او د دوی هغه تیاریانې چې دوی کړې دي په هغې به له دوی سره مرکې ولرو. درانو لیدونکو، اوس له یو دکاندار سره خبرې اترې لرو. دی به له تاسې سره د ځوانانو د انتخابونو په اړه وغږېږي چې کوم رنګونه او کوم رقم ته واسکټونه دوی خوښوي. تاسو ته په لومړیو کې ښه راغلاست وایو، اورېدونکو ته مو ځان ور وپېژنه. سلامونه، نیکې هیلې احترامات ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. نوم مې اطلس عتیب دی، د مرکز اوسېدونکی یم. اوسنیو ځوانان خو لکه کوم چې نوی ډیزاین دی هغه مقصد هغه ډېر چاهي، هغه کوم نوی ډیزاینونه چې راشي لکه دا واسکټ شول، دا نوی واسکټ شول، دغه کورتۍ شول، مقصد دا ډیزاینونه شول، ټول دغه چلېږي. او نور داسې کورتۍ شو هم ډېر چلېږي او واسکټ هم ډېر چلېږي. اختر لپاره خو همدغسې بروبار زیات ویږي، لکه یو وخت هم شته خو بیا هم زیات مقصد ده. تا د اختر لپاره چې تیار کړی دی؟ ته راته ووایه، کلي، کتره، دغه واسکټونه شیان خو په تا هم اخیستي وي، که اخیستي دي نه دی اخلې؟ جوړه لرم خو پر اندر مغم نه دی اخیستی. واسکټ هم دلته غندم واسکټ کې دکان کې و اندر بیا به ورسته اخلم یو وخت شته. همدا د اختر لپاره انتخاب دی که نه غواړې اختر لپاره چینج کړي؟ دغه دا د موقتي دی، دغه د موقتي دی. ډېره زیاته مننه چې له موږ سره مو خبرې ولرلې. د ښه اختر په هیله مو. قربان ژوندی اوسه، عمر مو زیات شه. مننه، ژوندی اوسه. درنو لیدونکو، بیا مو هم سلامونه ومنئ. اوس هم همدلته په زړه مارکیټ کې شتون لرو. غواړو له ځوانانو سره خبرې اترې ولرو. لا مو هم مرکې پای ته نه دي رسولي. دلته له یو بل تن سره خبرې اترې لرو. دی به لومړی تاسو ته خپل ځان در وپېژني، له هغه وروسته به ورسره د اختر تیاریانو په اړه مو خبرې اترې ورسره ولرو. مننه. لومړی خو تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. زما نوم شوکت الله همت دی، د خوست اوسېدونکی یم. ډیره زیاته مننه همت صاحب. ته راته ووایه چې روژه خو په خیر انشاءالله تېرېږي او د اختر لپاره تیاریانې څنګه دي؟ مننه، الحمدلله. تر دې دمه خو 28مه روژه ده، روژه هم په خیر رسولې ده، په خیر تېره شوې ده او د اختر لپاره خلک راغلي دي، موږ هم راغلي یو تر څو د اړوند ضروري تیاری چې دی هغه ترسره کړو. واسکټ اخیستل شو، بوټان اخیستل شو، یا د چپلک اخیستل شو، داسې نور. دا راته ووایه چې په روژه کې څه شی درته سخت و؟ د روژې نیول درته سخت و که د پیشنمي پاڅېدل پشنمي ته؟ که رښتیا ووایم والله د پیشنمي ته پاڅېدل لږ راته سخت و. دا راته ووایه، کله هم چې اوس لکه واسکټ انتخابوې یا کله کلي انتخابوې یا بوټان اخلې، کتره، کله هم داسې ګنګه شوی چې بیا د یو هم پکې نه خوښېږي؟ والله که درته ووایم زما خپل طبیعت داسې ده چې کله زه دکان ته ځم، جامې، واسکټ، بوټان چې انتخابوم هملته مې ښه خوښ شي، خو کله چې لاړ شم او وایغوندم بیا راته وایم چې دا انتخاب کې غلط شوی یم. نو اکثریت وخت له ملګري یو ځان سره راولم یا مې چې ملګري څوک وي دکان کې هغه نه مشوره اخلم. او اوس هم چې راغلی یم ملګري سره مې 2-3 ځله مشوره کړې چې څنګه واسکټ واخلم. تر اوسه خو د اخیستی نه دی. دا راته ووایه چې په دغه رنګونو کې دغه واسکټونو کې به کوم یو تا لپاره ډېر جالب وي چې هغه واخلې؟ والله که ووایم دغه سټایلونو کې مې ډېر راشه که نه وګوره چې کوم یو دې سټایلونو کې مې ډېر خوښېږي. په دې سټایلونو کې که څه هم دا کورتۍ دي د نور وختونی سړی استفاده کولی شي، هغه واسکټونو سره دومره مې جوړ نه راځي، خو دا مې تر ټولو خوښې دي. انشاءالله همدې کې به یې واخلم. همت صاحب دا هم راته ووایه چې کله چې شی اخلې په قیمت پسې ځې که کیفیت ته یې ګورې؟ والله کیفیت خو ښه دی، خو دا پیټ راتلل
جوړ راتلل دا بیا ډېر ښه دي خو حتما چې کیفیت یې ښه وي قیمت به یې ښه وي نو ښه کیفیت او ښه پیټ چې راشي نو زما د خوښې وړ وي. ډېره زیاته مننه. مننه، ژوندی اوسئ، سلامت. ملګرو غواړو دلته له دوو نورو کسانو سره ستاسو لپاره خبرې اترې ولرو. دوی به ځانونه در وپېژني. نوم دې څه دی؟ السلام علیکم، نوم یې میرزاد ګل باوري. بسم الله الرحمن الرحیم. میوان پاچا. باوري صاحب دا راته ووایه چې روژې سره خو انشاءالله تر اوسه پورې ښه یې؟ الحمدلله روژه ډېره په سوله او په امن کراونه ده. تر اوسه پورې مونږ ډېر خوشحال یو او د اختر په هیله یو. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې پیشنمي ته وختي پاڅېدلی شوې که یو دوه لغتې به دې خوړې هغې نه وروسته به جګې؟ والله که درته ووایم دکان مې دی، په خپله مې مسؤلیت وی وخته به پاڅېدم، موټر مې دی. یعنې پیشنمای دې خپله ځان ته اماده کول؟ یا خپله مې اماده کول، خلکو دپاره مې اماده کول. خپله چې پیشنمي ته پاڅېدل دومره سخت دی چې خپله یې اماده کوې هغې خاطر راته ووایه. والله که درته ووایم ډېر سخت زور غواړي خو بیا څه نه کدایم هغه مو وه مسؤلیت مو واده کوم. د اختر لپاره د تر اوسه پورې څه شی اخیستي دي؟ دغه نور انډیوالان هم در سره دي، دغې سره یو رنګ اخلی که بېلابېل رنګونه اخلئ؟ که درته ووایم اوسه پورې جنجول وږیزه راتې وشه 15 جوړه څپلۍ مو وکړې خو جوړې مو کړي دي او نوره سامان سې ګرځو وخلې. کلي مو یو رنګ کړي دي که بېل بېل؟ یو رنګ مو کړي، 15 نفر یو. چپله کې مو سره کم واخیستل؟ څپړه کې دغه دي 15 جوړه ټول یو رقم دي؟ ټول یو رقم دي. نو واسکټونه چې اوس اخلئ واسکټونه هم یو رقم کوئ؟ والله هر څه به یو شی کوو، ځکه ما ملګري همزولي ترورځي په یو رقم یې کوو، دا ټول سره دي. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. دا د یووالي اتفاق جنبه چې هر څومره خوره شي ډېره ښه ده. دا ووایه چې د اورېدونکو لپاره کوم څه لرئ چې د دوی لپاره ځانګړي تمام شي؟ اختر روان دی، د اختر په اړه د ټپې زده وي یا د ښایسته ټوکه زده وي روایه؟ یوه ټپه به درته ووایم نوره مې داسې خاص څه نه دی ده. ته د اختر په ګهیز راشه، زه به د روزم تور سترګې سره لاسونه. واه ډېره مننه. درنو لیدونکو دا شیبه راغلي یو د پکلونو دکان ته. دلته به له ځوانانو سره خبرې اترې ولرو. دلته یو ځوان دی چې غواړي پکول واخلي، له ده سره به خبرې وکړو چې د اختر لپاره یې نوره څومره تیاری نیولی دی او د دې تر څنګ به د پکلونو په موضوع هم ورسره تم کېږو. تاسو لومړیو کې خپل ځان اورېدونکو ته ور وپېژنئ، له کوم ځای څخه دلته راغلي یاست؟ زه سید انور حیدرخیل راغلی یم دلته مو چې یو پکولو خورم. اختر نږدې دی، عید شپې ورځې نږدې دي، مو چې بیا له کېږو نه د پکول به زوم ته وکړو ځکه چې پکولو شوقیان یو مونږ. د پکولو نه ښه څخه ډېر په سره وي، خلک شوقیان دي ډېر ښه. د اختر لپاره د نوره کوم تیاریانې کړې دي؟ کلي، کتره، واسکټونه، دغسې بوټان یا چپل، چې دی اخیستي تر اوسه؟ چپل مې کړی دی، جوړه مې کړی دو، کترې مترې مې کړی دي، داسې ملګري ته مې ایوانې ما کتره کړی دو، الحمدلله هر څه مې کړی دي. ډېره مننه. دغه زموږ خپرونه خو په ټوله نړۍ کې خلک ویني، نو تاسې دا راته ووایئ چې دغه په خوست کې خو پکولونه ډېر مشهور دي. دا راته ووایئ چې څو بڼې لري، یعنې څو رقمه دي په دغه کې واړه ستر، په دې اړه که معلومات راسره شریک کړئ. پکولونه خو شته رقم 14 انچه دي، 20 انچه دي، 16 انچه دي، 14 انچه دي. زه خپله 14 انچې پکول استعمالوم. ځنه پکولونه چې دي هغه بیا ډېر ستر دي، موږ سره بیا خوند نه کوي. ځان سره خوند راکړي، شوقیونه دي، خو زه خپله 14 انچې پکول استعمالوم. هغه ما ځینو ځوانانو سره لیدلي دي بیخي هغه پکولونه بیخي ستر وي. هغه کوم ډول دي، چېرته جوړېږي هغه دلته جوړېږي. دغه خپله یو بلال دی نومیږي، ګورباز دی، مرګلی مې دی، دلته جوړېږي چې فرمایش ورکړي چې موږ ته دا پکول جوړ کړه، بیا یې ته جوړوي. پار دې کونه کې جوړېږي. درنو لیدونکو هغه کوم پکول چې ما ورته وښودو دغه دی. دغه پکولونه چېرته جوړېږي؟ دلته خوست کې جوړېږي که دا د بل ځای نه راوړئ؟ دا دلته خوست کې جوړېږي. هغه وړه پکولان چې دی د جلابات نه راځي، دا پکولونه دلته ځای ته په سهار کم وپرېږي نه سمه تازه کړي وبرېښي. ته راکړه که نه چې یو ځل یې ځم په سهار کړم چې ما سره څنګه ښکاري؟ ډېر ښایسته پکول دی، د صحیح جوړ کړی دی. ما سره څنګه ښکاري؟ ډېر ښکلی درسره ښکاري، ډېر ښایسته. ډېره زیاته مننه. مننه شته نه مننه. درنو لیدونکو دا وخت خپرونه چې له موږ سره مو ولیده، هیله ده چې تاسو به ډېر خوند ورنه اخیستی وي او مسافر وروڼو به د وطن تنده پرې ماته کړې وي. له تاسو بیا هم ډېره زیاته مننه چې له موږ سره وای. د ودان تلویزیون
نورې خپرونې له موږ سره تعقیبوئ. انشاءالله په اختر کې به ستاسو لپاره ځانګړې خپرونې ولرو چې ستاسو لپاره به ډېرې خوندورې تمامې شي.